انعکاسار خپرونه دوام لري. د ژمنې سره سم په وروستۍ نیم ساعت برخه کې د خپرونې ځانګړی بحث لرو او نن بیا هم په دې باندې بحث کوو چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د پایلو د اعلان ځنډ لامل څه دی او دې سره جوخت د افغانانو هیلهمندي څه ده، د ټاکنو په تړاو نظریات څه دي، غوښتنې څه دي او څه تمه توقع لري د پایلو د اعلان نه. تر دې دمه ټاکنې ترسره شوي دي. ګڼ شمېر نظریات د نوماندانو لخوا نه د ټاکنو په شفافیت او د هر نوماند لخوا نه د خپل ځان د کامیابۍ خبرې. نړیواله ټولنه هم په دې کې خپل حضور تر دې دمه د خبرو د طریقه ساتلی دی، نظر پکې شریک کړی دی، ګاونډیو هیوادونو هم. نو په دې به خبرې کوو او تاسې هم کولی شئ موږ سره خپرونه کې شریک شئ، زنګ ووهئ، نظر او پوښتنه که لرئ شریکولی شئ. د بحث لپاره را سره په خپرونه کې د سیاسي او ټولنیزو مسایلو پوه ښاغلی نوراغا ځواک صاحب حاضر دی. سهار مو په خیر ځواک صاحب. ژوندي اوسئ، تاسو په خیر. ځواک صاحب ستړي مه شئ، سهار مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ. لکه څنګه چې موږ تاسو ولیدل د پایلو د اعلان هغه وخت معلوم شوی و چې په 20مه نیټه باندې به دا اعلانېږي، خو دا وځنډېدل. د دې اصلي علت به څه وي؟ څه لامل دی ولې د پایلې په هغه اصلي نیټه باندې اعلان نه شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، خلک ټول په دې امید او باور ول چې په ټاکنو خپلواک کمیسیون چې کوم هغه 20م د میزان د پیلو د لومړنۍ پیلو د اعلان نیټه ټاکلې وه، د خلکو ټول هیلې امیدونه هم دې ته ول چې په ټاکلې نیټه به دا پیل اعلانېږي چې تر څو ګټونکي او بایلونکي معلوم شي او په راتلونکي کې د نهایي پیلو دپاره زمینه مساعده شوې اوسیږي. مګر هم د بعضې ستونزو او مشکلاتو په اساس باندې چې کیدای شي تر ډیره پورې په تخنیکي برخه کې د بلې خوا نه د بایومیټریک د نوې ټکنالوژۍ د استعمال سره زموږ د خلکو بیا د هغه مرکزي نقطې ته د لیږلو په مختلفو برخو کې د دې ټکنالوژۍ سره فکر کوم د ټاکنو خپلواک کمیسیون د یو خوا نه نابلدتیا وه، د بل خوا نه یو سلسله ستونزې او مشکلاتو په همدغې اساس باندې پیلې فکر کوم ځنډېدلې دي. او زموږ د ټولو افغانانو هیله او امید ترې نامدا دی چې که یو 2-3 ورځې پیلې وځنډېږي کوم نقص به ونه لري، مګر هم د شفافیت دپاره باید دوی ډېر کار وکړي او د دې په د پیلې چې کله هم اعلانېږي باید هغه اندېښنې او چې خلکو سره موجودې دي هغه باید د منځه تللي اوسېږي. زه په دې باور یم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د شکایتو د اورېدو کمیسیون د دواړو دپاره پکار دی چې څومره زر کولی شي د ټاکنو پیل اعلان کړي چې تر څو هغه تشویشونه چې د خلکو سره موجود دي هغه د منځه لاړ شي، ځکه په مختلفو برخو کې د خلکو سره تشویشونه دي. څوک د بحران د رامنځته کېدو خبرې کوي، څوک د نه منلو یا د اوازو یا مختلفې لاسوهنې پکې مداخله نیسي. زه فکر کوم په دې وروستیو کې چې کوم د سفیرانو او د یو تعداد نورو هغه خلک چې هیڅ مسؤلیتونه او دندې هلته نه لري، د یو تعداد سفیرانو په خوا کې یو تعداد نور د مشاورینو نورو په نامه باندې د مختلفو هیوادونو د خلکو تګ د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا په خپله زموږ سره شکونه او بې باوري رامنځته کړې ده او د دوی د مداخلو په اساس باندې خدای ناخواسته داسې نشي چې د ټاکنو پیلې بلې خوا ته لاړ شي. موږ د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه هیله او غوښتنه کوو هغه وعدې چې دوی د خلکو سره کړي دي زر تر زره د شفافو ټاکنو لومړنۍ پیلې باید اعلان کړي. تاسې وړاندې خپلو خبرو کې ځواک صاحب وویل چې ګواښونه هم شته، داخلي ګواښونه نوماندانو لخوا نه فکر کوم اشاره مو هم دې ته وه. همدغه ګونګوسي هم شته دی د ټاکنو د پایلو د لومړنیو پایلو د نه اعلان په تړاو باندې. وایي چې وړاندې یو شمېر نوماندانو ګواښونه کړي وه چې دا پایلې که شفافې نه وي دوی په خبره یا دوی په ګټه اعلان نه شي نو دوی به مشکل جوړ کړي، دلته به ګډوډي رامنځته شي، بحران به جوړ شي. دا خبرې کړي په همدې الفاظو او غره ته به وخیږي. بعضې خبرې کولې وه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د پیلو ځنډ یو لامل دا دی چې دغه نوماندان چې ګواښونه یې کړي دي او که چیرې دوی چیرې کامیاب اعلان نه شي یا کامیاب نه وي، رایې کمې وړي، هغه خبره چې دوی کړې ده که داسې ګډوډي جوړه کړي، بحران جوړ کړي یا مشکلات جوړ کړي نو بیا خو سم خبره نه ده. دوی وایي چې زمینه سازي دې ته وشي چې دغه کاندیدان چې یا کامیاب نه دي یا دا خبرې کړي دې نه پښیمانه شي، دا خبره بیرته واخلي دوی چې د ټاکنو پیلو اعلان ته دوی آماده او چمتو وي او هر ډول پایله چې راوځي دوی باید ومني په سړه سینه باندې. و یو دلیل هم دا دی دوی کوشش روان کړی دی چې دا نوماندان ټول په دې قانع کړي چې رایې شفافې دي، څه هم چې وړي هغه به درته
اعلانېږي مشکل مه جوړوئ. وګورئ که موږ تاسو چې ته فکر وکړو د ټولو نه غټه ستونزه همدغه ده چې موږ همیشه دپاره د هغې نه مشروع مصلحتونو خواته ځو په شکل د اشکالو باندې کوشش کوو چې هغه مسایل چې فرضاً د ټاکنو پروسه یو ملي پروسه ده د خلکو د سرنوشت د ټاکلو مسله ده دې کې یو ګټونکی دی او نور پکې بیلونکي دي که څومره مو لاړ اوسېږي یو ګټونکی دی. زه په دې باور یم که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون دوی په خپل کار باندې باور لري او دوی شفافیت په نظر کې نیولی اوسېږي د دوی سره ولې دا اندېښنه موجوده ده چې فرضاً کیدای شي یو څوک ستونزې او مشکلات په هغې وخت کې خلک راولاړوي چې هلته وګوري چې په ټاکنو کې لاسوهنه شوې ده د یو کاندید یا د یو نوماند په نفع باندې هلته درغلي شوې ده هلته د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپله بېطرفي نه ده ساتلې په هغې صورتونو کې دا همدا اوس دغه تاسو چې کومې مسایلو ته اشاره وکړه دا اندېښنې زموږ سره هم شته دی حتی په خپله د نوماندانو په منځ کې د ائتلافي حکومت په رابطه باندې خبرې شروع شوي دي حتی د سهمدارۍ په اساس باندې یو تعداد مخکښ نوماندان همدا اوس تاسو ګورئ چې دوی خپلې ناستې او ملاقاتونه او مذاکرات ډېر کړي دي نورو نوماندانو سره هدف او موخه یې دا ده چې څنګه دوی د ځان په طرف باندې راواړوي او په راتلونکي کې یو ځل بیا داسې یو حکومت رامنځته کړي چې هغه افغانانو ته د منلو وړ نه اوسېږي بلکې بیا دغسې 15 کاله موږ او تاسو افغانستان په ګټه نه وي او دا نه به د افغانستان په ګټه نه به د خلکو په ګټه فقط د یو 15 کسانو یا کورنیو په ګټه باندې به اوسېږي چې هغوی به په دې یعنې تاسو وایئ ټاکنو خپلواک کمیسیون کومه ویره چې لري دا بې ځایه ده باید دا ویره ونه لري دا حقیقت دی دوی خو د دې په خاطر باندې خلکو په باندې اعتماد کړی دی چې دوی به شفافې پایلې اعلانوي دوی به دا پروسه په درست شکل باندې مدیریت کوي دوی به دا په هره برخه کې د خلکو اندېښنو سوالونو ته مثبت ځوابونه ورکوي که چېرته دوی په خپله اوس که موږ د کوم حده پورې چاورو د څو سوو محلونو بایومټریک دستګاوې ورکې شوي دي هغه نور کوم څه چې د اسناد دي هغه ورک شوي دي مختلفې تېروتنې په دې ټاکنو کې شوي دي زه فکر کوم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه ټولې تېروتنې د هر څه چې دي دا باید جبران کړي او هغه د خلکو اساسي غوښتنه چې ترېنه دا ده یو نوماند ګټونکی دی یو نوماند باید اعلان کړي او که دا چېرته د مصلحتونو خواته ځي او اندېښنې ورسره اوسېږي او نوماندانو ته دوی د ننواتو په خاطر باندې ورځي او بیا د یو څه مړۍ په خوله کې ور اچولو مسایل را مطرح کېږي زه فکر کوم چې د افغانستان به د 15 کالو دپاره یو ځل بیا د بدبختۍ خواته دا مناسبه چاره نه ده یو لیدونکی موږ سره په کرښه دی د دوی نظر یا پوښتنه که لري دا به مو وارو خالص صاحب هرکلی سهار په خیر السلام علیکم ورورجانه مېلمه ته او تاسو دې کې هیلي سلامونه وړاندې کوو علیکم السلام ډېره مننه مهرباني وروره خبره داسې ده چې زموږ دغه بعضې رهبران لکه پرون چې یو جناب چاپېرو چې زه ټاکنې منم او نه منم تا خو اوسه په شادیګانو سره لوبې کولې همدغه اشرف غني وي چې راښکته کړې تا ته یو عزت درکړو د هماغې په مقابل کې ته ودرېږې تا خپل زوی کامیاب نه کړی شو تا ته څوک رای درکړې تا سره څوک ولاړ دي خبره دا ده زموږ د نور هغه ځواک نه دا غوښتنه کوو چې مثال له خبرې تاسو خو د یو طرف کمپاینر وئ خبره دا وه چې د ننګرهار کې څومره پاکې رای استعمال شو ولې د ننګرهار خلک نوم بدوي ولې دا ننګرهاري په چپه خوله ولاړ دي ولې د خپل حق غوښتنه نه کوي د ننګرهار خلکو کې یو درغلي نه ده شوې یو دغه نه ده شوې بعضې ولایتونه واله که د ننګرهار خلک یو مینه لري اوس هم د دې کمپاینرانو په خاطر ما ډېر خلک راونه واته چې هغه خلکو ته حقوق ته یې په ځای ورنه کړی شو په ځای ورکړل شوی دا پیسې د خلکو مثال له خبرې سړی در راغوښتی دی ورته یې ویل چې زه تا ته مثال د لارې کرا در کوم د لارې کرا مثال له خبرې ورته 200 افغانۍ ټاکل شوي هغه هم په 1.5 سل کالدارو بدلې کړي خبره دا وه چې ډېر خلک په دې خفه شو که نه خلکو بدون د کمپاین نه بابا سره مینه لرله خلکو ته رایه ورکړله په صداقت راواته دا غلی کمپاینران کړه چې هېچا وریا ورنه کړه په همدغې خاطر باندې که نه دغه خلک چې دا کم ډېر احساس یې لرل ډېر د احساساتو د مخې ووته که نه په موږ باندې خپله چاودنه وشوه خو موږ ورلو ډېره مننه خالد صاحب سلامت اوسئ ځواک صاحب سره به ستاسو پوښتنه شریکه کړو تاسو د بعضې اشخاصو نومونه واخیستل نوماندانو ستاسې نظر دی په هر حال ځواک صاحب دا خالد صاحب د ننګرهارو فکر کوم اړیکه نیولې وه او وایي چې رایې ته د احترام وشي خصوصا د ننګرهار د رایو په تړاو ویل چې دلته رایې چې استعمال شوي شفافې دي اوس خبره دا کېږي چې دا رایې چې دي شفافې نه دي او ډېر شمېر رایې ناسمې شمیرل کېږي وایي ننګرهاریان ولې غږ نه پورته کوي وګورئ که زه د دې خالد صاحب کوم مسایلو ته چې اشاره وکړه یقینا که چېرته دلته د یو سلسله دفترونو د ناوړو کړنو
علتونه نه ول، نو د دې نه به په ډېر پیمانه خلک د ټاکنو په ورځ باندې راوتي ول او د خپلې خوښې وړ نومان ته به یې رایې استعمال کړې وي. مګر متاسفانه دلته ستونزې او مشکلات و، په هغې باندې بحث نه کوو. زه فکر کوم چې دا مسایل خلاص شي، دا به په خپله رابرسیره کېږي. که چا د چا حق خوړلی هغه به معلومیږي. دا قوارې به ټول ننګرهار ته او ټول افغانستان ته څرګندېږي. زه د دې ستاسو د تلویزیون د طریق نه وایم چې زه هم په یو دفتر کې په یو بخش کې مې کار کوو، هر وخت دپاره یو اتانیز، یوه روپۍ، یو 10 روپۍ که ماته چا راکړي، بالکل زه د دې یو روپۍ ته حاضر یم. منګه رضاکارانه کمپین کړی دی او هغه چا چې پیسې وهلي او راوهلي دي هغه ټول معلوم دي او هغې باندې بحث نه کوو. زموږ هیله او غوښتنه هم همدا ده چې افغانانو په سختو شرایطو کې راووتل او رایه استعمال کړي. زموږ رایې ته باید احترام وشي، درناوی ورته وشي. هر هغه څوک که ګټونکی اوسېږي. په مشرقي کې خلکو ولیدل چې رایه چاته ورکړه، افغانستان کې خلکو ولیدل چې اکثریت رایه خلکو چاته ورکړه. دغه رایې ته باید احترام وشي. که زموږ د رایو په اساس باندې یو ځل بیا هلته مصلحتونه کېږي، هلته نامشروع مصلحتونه کېږي، هلته معاملې کېږي، هلته د ورکړې او راکړې مسایل پکې مطرح کېږي. زه فکر کوم چې نن په افغانستان کې تقریبا 2 میلیونه خلک په ګم د میزان ټاکنو ته راووتل. دا ډېره کمه فیصدي ده چې په 9 میلیونو خلکو سټیکر لګولی اوسېږي، یعنې د ټاکنو ته یې زړه ښه کړی اوسېږي او بیا په 2 میلیونو باندې دا بدلیږي. زه فکر کوم که په راتلونکي کې په دې ټاکنو کې د خلکو رایو ته احترام ونه شي، یو ځل بیا د مصلحتونو د معاملو ښکار شي، په راتلونکي کې به تاسو وګورئ په دې ملي پروسو باندې به هېڅوک باور ونه کړي، هېڅوک به اعتماد ونه کړي، نه به هېڅ خور راووځي رایه به استعمال کړي او نه به هېڅ ورور راووځي رایه به استعمال کړي. زموږ هیله او غوښتنه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه دا ده چې د خلکو رایو ته احترام وکړي، دا پیل اعلان کړي. موږ وګورو چې څوک دی چې هغه دا پیل نه مني. هر هغه څوک چې به د خلکو مشروع پیل چې هغې په اساس باندې هغه کامیاب شوی اوسېږي نه مني. زه فکر کوم موږ که پرون رایه استعمالوله خپله وجیبه مې ترسره کوله، اوس مو بیا دا وجیبه ده چې د خپلې رایې نه دفاع وکړو. هر هغه څوک چې زموږ د رایې په وړاندې درېږي موږ د هغې په مقابل کې درېږو او د هغه چا سره درېږو چې هغه د دې حقدار اوسېږي. بالکل همداسې د ځواک صاحب لکه څنګه چې موږ اورو په دې ورځو کې همدا ویل کېږي د دې لپاره دا پایله اعلان نه شوې چې د درغلیو مخنیوی وشي. آیا دغه د پایلو ځنډول د درغلیو د مخنیوي لپاره رښتیا ښه چاره ده که نه دې کې نور هم درغلۍ کېدلی شي؟ زه په دې باور یم چې که په د پیلو ځنډېدل په دې موخه او هدف باندې اوسېږي چې دوی هغه خپل بعضې نیمګړي کارونه چې هغه په کار دي هغه تکمیل کړي او بیا پیل اعلان کړي. د هغې د تکمیل کېدو په خاطر باندې دوی دا پیلې ځنډولې اوسېږي، لکه دوی چې وایي چې په بعضې بخشونو کې ستونزې او مشکلات و او هغې ته په هغې وخت او زمان رسیدګي نه ده شوې. زه په دې باور یم چې دا به یو ښه کار دی او د دې په نتیجه کې موږ کولی شو چې نور هم د شفافیت خواته لاړ شو. خو که خدای ناخواسته دا پیلې په دې هدف او موخه باندې ځنډول کېږي چې یو سلسله د پردو تر شا یو سلسله معاملې صورت ونیسي، یا په دې هدف او موخه باندې دا پیلې ځنډول کېږي چې تر څو د یو تعداد سفارتونو یو تعداد ګاونډي هیوادونو مداخلو ته زمینې مساعدې شي یا نور مسایل اوسېږي. زه فکر کوم چې د دې عواقب به ډېر بد اوسېږي او د ټولو نه لویه صدمه چې ګوري دا به زموږ او ستاسو د ټولنې غریبه طبقه ګوري. ځکه همدا اوس که موږ او تاسو وګورو د افغانستان حالات د ډېرو بدو حالاتو نه زموږ او ستاسو وضعیت تېرېږي. همدا اوس که چېرته دا پیل اعلان شوې ولې دلته په اقتصادي لحاظ د کاروبار په لحاظ نه نیولې تر مختلفو برخو پورې خلکو اعتماد او باور پیدا کېده او دلته بیرته هغه سیستم سمې خواته ته. همدا اوس زموږ حکومت په ډېر بد حالت کې قرار لري. که چېرته دا پیل اعلان شي زه په دې باور یم چې هر هغه څوک چې ګټونکی اوسېږي هغه د افغانستان د مختلفو ستونزو او مشکلاتو په نظر کې نیولو سره د فتن اقدام کوي او تر څو هغه خپل مسؤلیتونه چې دي هغه په درست شکل باندې ترسره کړي. زه په دې باور یم چې د پیلو اعلان ځنډېدل که چېرته د شفافیت په خاطر اوسېږي، د ستونزو مشکلاتو د حل په خاطر اوسېږي، دا یوه ښه کار دی. مګر هم که دا د نورو مسایلو په خاطر باندې اوسي زه فکر کوم دا د افغانستان لپاره نه ده. یو لیدونکی را سره په کرښه دی، دوی سره به خبرې وکړو، نظر به یې واورو. وسیم صاحب هرکلی سهار په خیر. السلام علیکم سر دې تاسو په خیر یې. ګران مېلمه ته سلام، خورکۍ ته سلام، ټول اورېدونکو ته سلام. خوشحاله اوسئ، ډېره مننه، مهرباني. وروره ښایسته موضوع ټاکلې ده. دا ګوره دا د مونږ د ملت په وینو دوی جنګ شروع کړی ده. که چېرته دوی د زر تر زره دغه رایې اعلان کړي ملت به هم پوهېږي چې موږ رایه ورکړې چاته او هماغه کامیاب شو. صحیح.
او که چېرته داسې نه کوي دوی پکې درغلي شروع کړې ده چې څومره ځنډېږي هماغومره درغلي کېږي څومره ځنډېږي هماغومره درغلي کېږي صحیح ډېره مننه وسیم صاحب مهرباني نور څه ویل لرئ ډېر ګران ورور مخکې خبره وکړو د مېلمه واقعیت چې دغه څه خبرې چې ده وکړو ته واقعیت ویلي دي او رښتیا وینا ترخه دي نو داسې ده چې ولس ټول په همدې تشویش کې ده که دهقان ده که معلم ده که پولیس ده که هر یو ده همدې تشویش کې ده چې آیا موږ رایه ځي صحیح کنې بل وارې که انتخابات شي دا زه درته د همدې جي نه وایم چې والله که هېڅ څوک هم لاړ شي خو ده نه ښه ده چې زر تر زره دغه اعلان شي چې د دې خلکو د اشتباه او د خلکو تشویشونه مخکې ورور ویله چې دا افغانستان په څه حالت اوس دا پرون نابل پرون په دې عکس مینه کې چې دا کار وشو دا د اسلام کار و که دا د یهودانو کار و چې پاچا زموږ معلوم شي مو انشاءالله چې هېڅ وخت به نه ګډوډي راشي او نه به امنیت خراب شي که چېرته پاچا معلوم نه شي او دا حالات دي چې زموږ د ملت په وینو دوی لوبې کوي خالق پروردګار دي دوی تباه او برباد کړي ډیره مننه وسیم صاحب خوشحاله اوسئ سلامت اوسئ ستاسې نظریات موږ واورېدل او ستاسې د زړه درد و واقعا هیلهمندي ځواک صاحب وړاندې په دې باندې خبرې وکړې چې ولس همدا غواړي چې زر تر زره دوی تشویش رفع شي رایې اعلان شي دو رایې ورکړي قرباني ورکړې ده په ځان هر ډول سخته ومنله نو دو منتظر دی همدې دي چې رایې ورته زر اعلان شي تشویش رفع شي او پاچا معلوم شي یو پرون یو نماند رسنیو سره خبرې کړې وې چې دا ټاکنې شفافې نه دي رړې نه دي او هیڅ نماند نشي کولی چې 50 جمعیو رایې وګټي او هغه په خپله اعلان کړی دی چې ټاکنې به دویم پړاو ته ځي او که دې کې څوک اعلانیږي کامیاب نو دا به وایي غلطي وي او دا به شفافیت نه وي ستاسو له نظره ځواک صاحب د یو ټولنیز فعال په توګه باندې حالات څارئ تقریبا آګاه وبه کولی شي چې یو نماند 50 جمعیو رایې وګټي که چېرته موږ او تاسو په دې تیرو ټاکنو ته د 2014 کال یا د دې نه مخکې ټاکنو ته موږ یا په 2013 کال کې چې کومې د ولسي جرګې ټاکنې ترسره شوې موږ او تاسو دې ته فکر وکړو یقینا د 2014 د میزان ټاکنې چې وې نسبت نورو ټاکنو ته شفافیت پکې تر ډېر حده پورې په نظر کې نیول شوی په نسبي شکل شفاف ټاکنې یعنی نسبت هغو ته زه دا نه وایم چې مطلقا دا یو شفافې ټاکنې وي په نسبي شکل باندې ده دا چې پیلې مخکې د وخت نه چې یو څوک ادعا کوي چې دا پیلې ګټونکی نه لري څه فکر کومه چې دا به د وخت نه مخکې خبره وشیږي او دا قضاوت باید هیڅوک د ځان نه ونه کړي موږ باید لاړ شو هغه څه باندې چې باور او اعتماد کړی دی چې هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیونونه دي تقریبا د کمیشنرانو ته په شکل د اشکالو همدغې نماندانو رایه ورکړې ده او د دوی په مشوره باندې دوی راغلي دي او دغلته په دې دندو باندې ګمارل شوي دي زه په دې باور یم چې کله هم یو څوک یو لوبې ته داخلیږي نو هغلته په هغې ټول ټیم باندې او په مجموع کې په هغې ټولو امکاناتو باندې باور لري او بعد د هغې نه هغې قفس ته داخلیږي کله چې دې نماندانو په دغې ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې دا باور او اعتماد کړی و او دوی ځانونه نماند کړي ول ټاکنیزې مبارزې وکړلې او بالاخره د رای صندوقونو ته لاړل که موږ او تاسو د حقیقت نه سترګې پټې نه کړو زه په دې باور یم که چېرته د سیمې او منطقې هیوادونو فشارونه نه وسیږي او نامشروع مصلحتونه ځای ونه نیسي ټاکنې که په 28 د میزان اعلان شوی وي نو زه په دې باور یم چې ټاکنکو ګټونکی لروده داسې یو نومان د دوی په منځ کې و چې 50 جمعیه پوره کولی شو او د دې پیل د دې ټاکنو ګټونکی اعلانېدلی شو زه په دې باور یم چې اوس هم که د ټاکنو خپلواک کمیسیون د هیڅ نوع فشار راندېری نشي او دوی هغه خپل کارونه په پوره صداقت او ایماندارۍ سره مخکې ویسي او د ټاکنو لومړنی پیل اعلان کړي تاسو دغه صحنه چې زه چاپېره یم دا په یاد ولرئ چې 50 جمعیو به یو نومان پوره کوي زه د هغې خلکو د جملې څخه یم چې همیشه دپاره د خپل ټولنې اصلي انځور خلکو ته وړاندې زه مخکې د ورور اشاره وکړه زه هم د یو نومان سره وم د دولت ساز ټیم سره وم خو تاسو دا باور وکړئ چې ما ولیده زما د کورنۍ نه نیولې زما د قومه پورې او زما د ولس په نهایت کې د لوی مشرقي
99% خلک د همدغه دولت ساز ټیم او د همدغه ولسمشر طرفداران خلک او بالاخره ما هم د همدغوی خپل ولس لمنه ونیوله دا لاړ شئ دا سروې په جنوب کې وکئ دا په شمال کې وکئ دا په غرب کې وکئ دا د افغانستان په هر ګوټ کې چې لاړ شئ د خلکو نه پوښتنه وکئ یعنی ما داسې خلک ولیدل چې په خودجوشه شکل باندې دومره مینه یې د دې ولسمشر سره درلودله او راتله په ټاکنو کې برخه اخیستله یعنی که تاسو ته زه ویم چې ټاکنو کې په ننګرهار کې ما ولیدل ټولو غریبه طبقې برخه اخیستې ده سرمایهدار وانغسته جنګسالار وانغسته زورواک قمندان صاحب وانغسته هېچا وانغسته یوازې غریبه طبقه وه چې دوی پکې برخه واخیسته او د خپلې خوښې وړ نومان ته یې رایه ورکړه دغه خبرې چې د بعضې نمایندان کوي چې ټاکنې څوک نشي ګټلی دا دې پړاو کې دویم پړاو ته به ځي دا کوم اسنادو بنیاد باندې دوی دا خبرې کوي متاسفانه زموږ په وطن کې په هغه اوایلو کې د یو تعداد کړیو د خوا نه چې خارجي لاسونو هم په دې کې لاس درلودل داسې قدمونه کېښودل شو چې د نن پورې زموږ او ستاسو دا ټاکنې بې باوره کړي دي دا د نه منلو فرهنګ د نن ورځې نه دی رایج که موږ او تاسو لاړ شو لومړی ټاکنې چې د ښاغلي امید کرزی پکې ګټونکی شو د هغې نه یې راواخله او د نن ورځې پورې دا د نه منلو فرهنګ همدغه چغې او بغارې او سوریې او سرکونو ته راوتل بالاخره په حکومت او دولت کې یو غوښنې برخې ترلاسه کولو زه په دې باور یم چې اوس هم دا نمایندان چې دي دوی چې دا فشارونه راوړي دوی چې دا چغې وهي په شکل دا اشکالو دوی غواړي چې په راتلونکي حکومت او نظام کې د ځان دپاره یو برخه بیله دغه سهم د لاسته راوړلو په خاطر باندې کني که سړی د حقیقت نه تیر نشي زه په چلنج سره دا خبره کوم چې راشئ په مشرقي کې هر محل چې تاسو تفتیش کوئ هر مرکز چې تفتیش کوئ راشئ چې داسې همغه ټارګټ کوي یو 10 محله مرکزونه ټارګټ کوي تاسو وګورئ چې په دې کې څومره رای استعمال شوي او چاته ورکول شوي زه په دې باور یم چې نور د دې وخت نشته دی وګورئ که موږ او تاسو دا اوس چې په کوم حالت کې بد حالت کې قرار لرو که موږ او تاسو دغه دوه سری حکومت نه درلودلی او دلته یو مستحکم مرکزي حکومت رامنځته شوی و دلته د خلکو رایو ته احترام شوی و او دلته موږ یو رئیس جمهور لروده یوه کابینه مو درلودله یو نظام او یو حکومت مو درلودلی تاسو دا باور وکړئ چې په ډېرو برخو کې به زموږ او ستاسو ستونزې په نسبي شکل باندې کمې شوې وي د دغې دوه سري حکومت او د دغې سهمونو د تقسیمې ته تاسو وګورئ څه موده وړاندې ارګ کله چې د طالبانو پلاوی ځي د اسلام آباد کې د لوړپوړو چارواکو سره لیدنه کوي ارګ یوه اعلامیه خورئ مګر د ارګ په 200 مترۍ کې وزارت خارجه ویاند یو بله اعلامیه خورئ هغه یې ترېنه ستاینه کوي هغه ترېنه مننه کوي دوی ترېنه غندنه کوي دوی مداخله بولي موږ او تاسو د دې دوه سري حکومت د لاسه که څومره په یو حکومت کې ستونزې کشمکشونه جنجالونه اوسېږي دا داخلي مسایل دي فرضاً د کابینه کې یو وزیر راپورته کېږي په یو موضوع کې یو دریځ نیسي هغه دریځ کیدای شي د هغې په فکر باندې د وطن په خیر باندې اوسېږي د خلکو په خیر باندې اوسېږي مګر همدا په دې معنا نه ده چې کله د خارجي پالیسۍ پاکله باندې دریځ وړاندې کېږي یو څوک دی په مطبوعاتو کې یو په شکل باندې یو دریځ ونیسي چې په خپله د حکومت د بې اتفاقۍ د حکومت د ستونزو مشکلاتو څخه یادونه کوي زه په دې باور یم چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ټاکنو شکایاتو کمیسیون هغه اعتماد چې موږ افغانانو پې کړی دا په درست شکل ترسره کړي داسې پیل اعلان کړي چې یو ګټونکی اوسېږي او موږ د دې ګټونکي نه هم هیله او غوښتنه کوو چې په هېڅ نوی امتیاز باندې هېڅ نومان ته باید ډېره مننه یو لیدونکی اورېدونکی په کرښه دی دو سره خبرې وکړو رشیدي صاحب سهار په خیر ښه راغلاست خپرونې ته لومړی خو سلام تاسو ته او ګران مېلمه ته علیکم سلام ټولو ته سلامونه واقعا ښه موضوع مې انتخاب کړې ده زما په نظر باندې د ټاکنو ځنډېدنه او دا به زما په نظر بیا به د جنګکیري په شان یو شخص ته وخت موقع ورکول چې دلته راشي یو مسله او بله مسله دا ده چې رښتیا که چېرې ټاکنې وځنډېږي اعلان یې وځنډېږي دا په خپله باندې د خلکو د احساساتو نه د خلکو د احساساتو څخه استفاده کول دي خلکو احساساتو د خلکو نیتونو ته ترجیح نه ورکول دي په افغانستان کې وګورئ اوس که وروستي وګورئ په دومره بحراني حالت کې چې اوس خلک لاړل ټاکنو مرکزونو ته رایه ورکړه زه خپله د خوږیاڼو ولسوالۍ کې خپله کیسه درته کوم لومړي ځل چې کله لاړلو اوس چې کوم ځای کې لاړلو باور وکړه چې موږ هلته جنګ روان و د جنګ په جریان د جنګ کې موږ لاړو هلته رایه مو ورکړله او د احساس پر بنیاد باندې دا کار کړی دی د احساس پر بنیاد هم دا کار کړی نه د مادیات په مقابل کې هم دا کارونه ترسره کړی د احساس په بنیاد باندې لاړو مرکزونو ته رایه ورکړله باور وکړه سره یې دومره تهدیدونو صاحبزاده صاحب زه خو تا پېژنم د نږدې نه ځکه ته زموږ کلیوال یم یا هلته چې کوم ځای کې ستا شتون دی هلته بهرحال طالبان نظام حاکم دی خلکو ته خطرات موجود خو موږ بیا هم لاړلو هلته م رایه ورکړله خلکو ته یو احساس ورکړې
هلته موبلایزیشن وکړي خلک هم دې ته راجګ چې راشه یو احساس پرونه باندې ولاړو دا په دې معنی دا اوس کوم حالت روان دی په افغانستان کې اوس په کمیسیون کې دا د ټاکنو نه ځن اوس باور مو په دې کې نه دی په دې اتل شل کلونو کې موږ دومره پروموشن کړی دومره ترقي خو مو کړې ده ولې په نور ملکونو موږ څومره کمزوري اوسېږو چې په امریکا په ګاونډي هېوادونو کې پاکستان یا نورو هېوادونو کې چې کله ټاکنې وشي بېګا سبا دوه ورځې پس اعلانېږي دلته تدبیر دا په دې معنی باندې دلته د پردي تر شا لکه ځاښته شومه خبره وکړله فکر کوم دلته به د پردي تر شا نورې معاملې روانې وي که بیا د تېرو ټاکنو په شان باندې زموږ اساسي قانون تخریبوي زموږ قوانین تخریبوي مدني نور قوانین تخریبوي دا به فکر کوم که خبره نه وي دا په دې معنی باندې دا اوس کوم حالت روان دي که بیا موږ د اجرایي ریاست په څه معنی آیا دا اجرایي ریاست زموږ د خپله د اساسي قانون د شخصیت او د حیثیت د خرابېدو خبره نه ده که بیا داسې موږ د دغه نظام که د دوه سری نظام چې مخکې ځواک صاحب یادواري ترې وکړله چې دوه سری نظام موږ ته راوړي یو مار او دوه سره یو به یو خوا کش کړي بل به یو خوا کش کړي دا اوس ولسمشر پورې ودان چې زموږ ولسمشر کومې کلینټر سره کړي دي کومې وعدې د ملت سره کړې وي ته یې وکړل څه پاتې دي څه چې پاتې دي هغه داسې نظام داسې و چې دوه سری نظام و په نظام کې نور داسې اشخاص داسې افراد راننوتې وو چې ولسمشر خپلو کړنو ته نه پرېښودلو هلته خو بادار موجود دی فکر کوم چې دا اوس که زه درته وایم چې که بیا د امریکې په خوښه باندې داسې نظام راځي که بیا دا اوس کوم موقع ورکول کېږي د جنګیري په شخص د شخص په شان باندې یو کس راځي او بیا دواړو باندې لاسونه جګي دلته زموږ هغه د احساسات په پسپکه سترګې کتل دي زموږ احساس په پسپکه سترګې کتل دي زموږ هغه ارادو ته پسپکه سترګې کتل دي دا به ښه نه وي زموږ لپاره بالکل مننه رشیدي صاحب محترم سلامت اوسئ خوشحاله اوسئ ستاسې نظر نمایندګي کوله د ډېرو هیوادوالو د غږ خوشحاله اوسئ ځواک صاحب وړاندې هم په همدې باندې تبصره وکړه او دې باندې هم ټینګار وکړي چې ولسونه غواړي چې ارادو سره لوبې ونه شي او حق یې پایمال نه شي همدا مهمه خبره ده بالکل ځواک صاحب په همدې به خبرې وکړو چې یو شمېر نمایندانو له خوا نه چې دا خبرې کېږي دوی خو چې کمپینونه کله کول او دا خبرې کولې چې موږ ستاسې د درد نه خبر یو ستاسې د مشکلاتو نه خبر یو تاسو ته به دا کوو تاسو ته به هغه کوو اوس دا خبرې بالکل مغایرت لري د هغې خبرو سره اوس خلکو ته داسې شک پیدا شوی چې دا نمایندان چې دا خبرې کوي دوی د افغانستان دي نه دي د دې افغانانو د حال نه خبر دي نه دي خبر د دوی دا خو بالکل لکه څوک چې ټوپک راخلي او څوک پرې ولي دغسې خبرې دي دا وګورئ زموږ هېوادوالو بالکل دا فریاد د هغه اندازې داسې معلومېدو چې یو ډول په غوسه و د پایلو په تړاو د ټاکنو په تړاو چې کومې د قانون خلاف خبرې کېږي دا ډېرې سختې تمامېږي ولس باندې دا نمایندان څه فکر لري څه ډول سیاست کوي لکه څنګه د دې دوه درې درنو مشرانو ورونو نظریات موږ او تاسو واورېدل هغوی شاید چې موږ او تاسو هم نه پېژنو کېدای شي هغوی سره د خپل ټولنې هغه دردونه دي هغه خپلې ټولنې سره د خلکو سره مینه او محبت لري او هغه څه وایي چې هغه دوی په خپلو سترګو باندې لیدلي اوسېږي زموږ د ټولو نه مهمترینه ستونزه چې ده په دې ټولنه کې متاسفانه په سیاسیونو کې ده په مشرانو کې ده موږ تر اوسه پورې په هغه شکل چې لازمه ده په هغه رقم سیاست دلته په لار نه دی اچولی موږ همیشه دپاره زموږ سیاسیونو زموږ مشرانو خپلې تنظیمي ګټې په نظر کې نیولي خپلې سمتي ګټې په نظر کې نیولي خپلې شخصي ګټې په نظر کې نیولي د افغانستان روان حالات د دې ایجاب کوي چې زموږ سیاسون هغه طرف ونیسي چې په هغې کې د خلکو په ژوند کې مثبت تغیرات راتلل دي د دې ټولنې ترقي ده که هغه په اقتصادي لحاظ اوسېږي که په سیاسي لحاظ اوسېږي که په امنیتي لحاظ اوسېږي که په وګورئ تاسو تیره جمعې په ورځ باندې په هسکه مینه کې موږ او تاسو د لسګونو بېګناه افغانانو د شهادت شاهدان وو که چېرته زموږ او ستاسو په ټولنه کې دغه روانې بدبختۍ نه اوسېږي دغه بېځایه مداخلې نه اوسېږي او موږ او تاسو دلته یو مستحکم نظام او حکومت خواته لاړ شو زه په دې باور یم چې په شکل د اشکالو په مختلفو برخو کې دغه مړینې دغه نور مصیبتونه چې دي دا کمیږي یو د علتونه همدا دی چې دلته متاسفانه زموږ په ټولنه کې د ګاونډیانو لاسونه راخلاص دي د سیمې او منطقې لاسونه خلاص دي زه په دې باور یم چې که چېرته افغانان په دې فکري چې امریکا به موږ ته دلته صلح راولي دا ناممکنه خبره ده که د امریکا په موږ په دې په تمه ستو چې امریکا به زموږ په ټولو برخو کې زموږ سره د ښه نیت نامکاري کوي دا غلطه خبره ده همدغسې روسیه چین ټول هېوادونه چې څومره دي هر یو خپلې شخصي ګټې لري خپلې ملي ګټې لري د خپلو ګټو په خاطر باندې راځي او دلته موږ او تاسو سره همکاري کوي زموږ د سیاسونو افغانانو پورې تعلق لري چې راځئ دغه ټاکنې موږ او تاسو کامیابي کړو راځئ دا فرهنګ په ځان کې د منلو فرهنګ موږ په ځان کې رایج کړو مبارکي ورکړو په ګډه باندې یو بل ته لاسونه ورکړو افغانستان د دې بدبختۍ نه وژغورو او که خدای ناخواسته
موږ یو ځل بیا د جنجالونو خواته د نورو خلکو د خوشحالولو خواته د بې ځایه مداخلو خواته لاړو. زه فکر کوم چې ټولنه به هم د بدبختۍ خواته تلي. د ټولو نه مهمترینه رول چې پکې لري هغه زموږ او ستاسو سیاسیون لري، خو د افغانستان خلکو هم دا وجیبه جوړیږي چې تاسو رایې استعمال کړئ، صندوقونو ته لاړئ وګورئ. 15 یا کسان یوازې په افغانستان کې د ټاکنو په ورځ باندې خپل ژوند د لاسه ورکړی. 490 کسانو پکې ټپین شوي دي، خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي، په مختلفو برخو کې صدمې لیدلې دي. او کله چې بیا پیل هم دغسې شي چې د مصلحتونو خواته لاړې شي یا څو سره ائتلافي حکومت رامنځته شي، زه فکر کوم چې دا د هېڅ افغان ډېره زیاته مننه. د سیاسي او ټولنیزو مسایلو پوه ښاغلی نور آغا ځواک صاحب، مننه چې راغلی بحث کې مرسره برخه واخیسته. خوشحاله اوسئ، مننه ډېره زیاته. تاسو چې زحمت وایسته، زحمت مه بخئ او هیله لرم چې د لیدونکو هم کومې پوښتنې چې درلودلې هغه حل شوي وي. د انعکاس سهار خپرونه همدلته پای ته رسېږي، تر دې چې بیا هم ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. د خدای په امان، ښې چارې.